السلام علیکم، زه یم یاسر رودباری او دا وخت تاسو ګورئ یاسر ټیکنیکل چینل نه ویډیو. نننۍ ویډیو کې موږ طریقه در وښیو، یعنې زیات ملګري موږ ته وایي موږ ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کوو او هغه نه وایرل کېږي او داسې لایکونه پرې هم کم راځي. نو بالکل نننۍ ویډیو ټیک ټاکرو دپاره ده. موږ ته په واټساپ کې میسیجونه کوي یا په میسنجر کې کوي، نو هغو کسانو دپاره دا ویډیو ده. تاسو کولی شئ په یو کلیک سره خپل ټیک ټاک ویډیو پاریو ته وخېژوئ، یعنې وایرل یې کړئ او داسې لایکونه پرې هم زیات راشي. نو دا ویډیو لازمي وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. او دا که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې دغه طریقه نننۍ ویډیو کې در وښیم. راځئ چې ویډیو شروع کړو. فرست اف آل به راشئ په موبایل کې دغه اپلیکیشن به تاسو انسټایل کړئ د پلی سټور نه. چې کله هم تاسو دغه اپلیکیشن د پلی سټور نه انسټایل کړو، د دې نیم دی ټیک ټاک بوسټ پین. چې کله هم تاسو پلی سټور نه انسټایل کړو، دلته به تاسو راشئ خپل ټیک ټاک به اوپن کړئ. چې کله هم تاسو خپل ټیک ټاک اوپن کړو، په دې کې به تاسو دغه انټرفیس راشي. تاسو کتلی شئ خپل اکاونټ به اوپن کړئ. تاسو کتلی شئ زما په دې ویډیو باندې دغه اوس مې اپلوډ کړې ده، نو یو ویوز پرې راغلی دی او دغه رقم یو لایک پرې راغلی. تاسو کتلی شئ او دغه منټونه هم تاسو کتلی شئ 18 منټ وشو، یو لایک او یو ویوز پرې راغلی. نو اوس پر دې ویوز هم تاسو ته زیات کمه او دغه شانتې لایکونه به هم زیات راشي. تاسو کتلی شئ دغه بله ویډیو هم تاسو کتلی شئ او په دغه یو ویوز او بل 13 ویوز راغلي. نو اوس تاسو کتلی شئ په دې سایډ کې دغه ټایم هم چې کولی شي 3:08 دی، یعنې 3 منټه 8 بجې زما سره په دغه سکرین کې تاسو ته ښکاري دغه ټایم دی. اوس که زه راشم دغه اپلیکیشن په موبایل کې اوپن کړم، ما دغه اپلیکیشن اوپن کړو. اوس به دغه تاسو کتلی شئ دغه لوډینګ دی، دا چې کله هم سر ته ورسي دلته به تاسو دغه طریقه در وښیم. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپله ټیک ټاک ویډیو وایرل کړئ. نو په اسانه طریقې سره خپل ټیک ټاک ویوز هم زیاتولی شئ په ویډیو. دلته تاسو کتلی شئ پین پالور دا چې کله هم اوپن شي دا اپلیکیشن د دغه ویوز او هیشټیګ او کامنټس او دغه لایک تاسو کتلی شئ. په دې پین چې زه کلیک وکړم، بیا په دغه کنټینیو کلیک وکړئ. دلته به د خپل آی ډي یوزر نیم ورکړئ او دغه بیا به تاسو دغه کنټینیو باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو دغه باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو ته دغه فینیشینګ بوسټ دغه شانتې اپشن راشي لوډینګ، دا به سر ته ورسي. بیا به دلته تاسو راشئ، چې کله هم دغه سر ته ورسي دلته به تاسو ته دغه صفحه اوپن شي. تاسو کتلی شئ دلته به تاسو ته دغه اوکې کنټریګولیشن په اوکې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دغه اوکې باندې کلیک وکړو، دلته به دغه ګیټ مور پینز باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو دغه باندې کلیک وکړو، لوډینګ چې کله هم سر ته ورسید، دلته به تاسو دغه کنټریګولیشن دغه ټایم درکړي. تاسو کتلی شئ چې کله هم تاسو دغه ټایم درکړي، په دغه ټایم باندې ستاسو ویډیو وایرل کېږي. دغه نه چې کله هم تاسو بیک شئ، تاسو اوس دغه په ویوز باندې چې کلیک وکړئ، دغلته تاسو خپل ویډیو لینک به پیسټ کړئ. کومه ویډیو تاسو وایرل کول غواړئ هغې ویډیو لینک به تاسو دغلته پیسټ کړئ. تاسو کتلی شئ بالکل دغه اوس زما ویډیو ویوز به هم تاسو چیک کړئ چې څونه ویوز پرې راغلي. دلته به تاسو په ګیټ مور ویوز باندې کلیک وکړئ او دغلته تاسو ته دغه انټرفیس راوړي. تاسو کتلی شئ ټایم یې ما راکړو. اوس به چې کله هم دغه ټایم ورسي، نو زه به خپلې ویډیو باندې ویوز به چیک کړم او لایکونه به هم چیک کړم. ویډیو وایرل دغه تاسو خپل لینک پیسټ کولی شئ د ویډیو چې کومه ویډیو تاسو وایرل کوئ. دلته به زه راشم، تاسو کتلی شئ خپل ټیک ټاک ته. چې کله هم ټیک ټاک ته راغلم، اوس زه دا ویډیو ویوز چې کوم چې ویوز سیوا شوي خو نه، په خپل ټیک ټاک پروفایل به کلیک وکړئ. اوس تاسو کتلی شئ چې زما په ویډیو څونه ویوز راغلي، 218 او 219 دي دغه ویوز زما په ویډیو راغلي. تاسو کتلی شئ یعنې لاول پې یو ویوز، اوس پې 218 او 11 منټ وشو. تاسو کتلی شئ په سکرین شاټ کې تاسو باره هم کتلی شئ 11 منټ وشو او دغه ویوز پې رال 218. نو بالکل دغه ځای نه تاسو کولی شئ دغه 3 کمنټس پې هم راغلي او دغه 4 لایک پې راغلي او 36 منټ وشو ویډیو او دغه 219 ویوز په دغې راغلي، 218 په دې بله ویډیو راغلي. زما په دې ویډیو باندې پیرسټ کې 1 ویوز و، یعنې یو کس کتلی وه او یو لایک راغلی. ما چې کله هم دغه اپلیکیشن کې دغه طریقه وکړه، نو دغه د هغې سره دغه ویوز زیات شو. نو بالکل دا اپلیکیشن نیم دی ټیک ټاک بوسټ پالور پینس. چې کله هم تاسو دغه انسټایل کو، په دې کې به تاسو دغه اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ او دغلته دغه ویوز اپشن، کمنټس اپشن، لایک او هیشټیګ تاسو له هم درکوي. په دغې طریقې سره تاسو ویډیو وایرل کولی شئ. خپل یوزر نیم به پکې پیسټ کړئ.